الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ټول مسلمانان رونه او خويندې د په ایمان او دین کې د ورونه دي. انما المؤمنون اخوه، او د ورور په ورور باندې دا حق دی چې هغه باغی ته خیرخواهي لټوي، یو ورور به د بل ورور خیرخواهي لټوي او په ټولو خیرخواهانو کې ښه خیرخواهي دا د دین ده. سوره عصر کې الله د مازیګر په ټیم قسم کوي چې رب العالمین وایي دوه قسمه انسانان دي. یو هغه انسانان دي چې هغه ایمان او نیک عمل والا انسانانی، نو دا انسانان کامیاب انسانان دي او د دې علامه بدای چې دوی بخپلم په حق ولاړي او بل به اصلاح کوي او هغه به خیرخواهي لټوي. دا څومره درسونه دعوتونه دا ټول د مؤمنانو خیرخواهي ده. الله دې دا خیرخواهي منګ او تاسو کې راولي، دې ته نصیحه ویلې کی الدین النصیحه. نو په دې بنا کدا مدرسې دي، کدا جمعتون دي، کدا درسونه دي، دا ټول خیرخواهین دي. ورونو دا خیرخواهي زمونږ استاد کار دی او دا به من کوو او دا زمونږ استاد فریضه ده. که زمونږ زړونه خپه یو کو خوشاله خود دین خدمت دا به په شریکه کو ان شاء الله، یو بل ته به د خیر دعوتونه کو. زمونږ دا ګروپونه بند شوي او د څه ضرورتونو په وجه باندې ان شاء الله د الله نه مدد غواړو او اوس به شروع کو. الله دې مالم توفیق راکړي او رب العالمین دې تاسو لم توفیق راکړي او موږ او تاسو الله د دین د میدان نه کټ کړي. جزاکم الله خیرا. يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله، عن حملة القرآن حياتهم قرآن.